د عمران خان پخوانی میرمنې د هغه ټول پټ جنسي رازونه راپرسېره کړل. د عمران خان مخکینی ښځه وایي مخکینی مېړه یې تر عمران خان ډېر زیات جنسي قوت درلود. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان مخکینی میرمن ریحام خان وایي تر عمران خان مخکې چې کوم ځوان مېړه و هغه تر عمران خان څو چنده ډېر جنسي قوت درلود. د دې له خبرو داسې ښکاري چې اوس یې نه یوازې له عمران خان څخه بدرځي بلکې په دې هم په زړه پولۍ ورته ولاړې دي چې له سمه ځوانه یې هم ووایسته او خپله یې هم ورسره شل نه کړه. دوی په یوه مرکه کې د پاکستان لومړي وزیر په باره کې دغه څرګندونې وکړې. وروسته یې دغه مرکه خپره شوه. پاکستانیانو وښکنځله ځکه دوی په خبره د دوی د لومړي وزیر توهین یې کړی دی او نړۍ ته یې داسې ښودلې ده چې ګواکې د پاکستان لومړی وزیر له جنسي پلوه ډېر خوار دی. د عمران خان په اړه تر دې وړاندې هم ویل کېدل چې په جنسي ډګر کې چندان د کار پر ځای نه ده او همدا لامل دی چې د ښځو وخت نه ورسره تېرېږي او هر کله چې ښځه وکړي نو په دویمه او درېیمه ورځ ورڅخه روانه شي او بیا د ښځې پیغورونه ورته د دې لامل شي چې دی طلاق ورکړي. د عمران خان وروستی ښځه چې اوس یې هم د کور میرمن ده چاته مخ نه ورښکاره کوي. ځینې پاکستانیان چې عمران خان ته غوسه شي وایي دا ځل یې نر سړی د ځان لپاره د ښځې په توګه نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په لومړي وزیر عمران خان باندې څو ځله مخکې هم د نورو جنکیو سره د ناروا اړیکو درلودلو تورونه پورې شوي وو چې ښه بېلګه یې د حریم شاه په نوم یوې ځوان نجلۍ سره د ناروا اړیکو درلودل وو. حریم شاه پر خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې داسې یوه ویډیو ورسره ده چې د عمران خان له لورې ورڅخه د ناروا کارونو غوښتنه شوې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د لومړي وزیر عمران خان یوه میرمن دا ډول څرګندونې کوي او له خپل میړه څخه شکایت کوي چې له جنسي پلوه ډېر زیات کمزوری دی.